سلامونه سړي مشه وخت مو په خیر په مکړه د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته په کونړ سیند د بند جوړولو اعلان خو د پاکستان مخالفت او په وړاندې نور تخنیکی خنډونه پراته دي. د کونړ په سیند باندې هم دوه بندونه سروي شوي دي. د یو بند ډیزاین هم شوی دی د ګمبيري په نوم باندې. بند جوړول د پاکستان لپاره نه دی ولاړ څه اوس موږ نه کنه جوړ پاکستان د څه کوي هغه د خپل وګړي د خپل خاورم د خپل بلکن د کونړ پر سیند د بندونو د جوړولو پر تړاو د اسلامي امارت د مشر له امر وروسته د اسلامي امارت د اوبو انرژي وزارت وزیر وايي پر یاد سیند د بندونو د جوړولو په تړاو له یو شمیر شرکتونو سره خبرې شوې دي خو ځینې بیا له لیوالتیا سره لا هیڅ ډول ځواب ورکړی نه دی. مصمم یو موږ له څو شرکتونو سره ډېر مخته ولاړو خو متاسفانه باید شرکتونه راشي دلته موږ سره خبرې وکړي بیا جواب هم نه درکوي منفي مثبت هم نه درکوي نو موږ چې اسلامي امارت وتوانیږي او کوم نو بل چاته ګورو نو سرمایه ګزار مثلا راشي یا نه راځي نو په دې باندې مې وطرحه موږ جوړوو چې موږ څرنګه افغاني سرمایه ګزارانو ته دعوت ورکوو او هغه راشي دلته سرمایه ګزاري وکړي او بیا هم ګټه وکړي او هم دغه بند جوړ شي. د افغانستان اسلامي امارت مشر هم د څو ورځې وړاندې د اوبو او انرژي وزارت وزیر ته امر وکړ چې د کونړ پر سیند د بندونو د جوړولو چارې چې هر څومره ژر ممکن وي باید پیل کړي. د اسلامي امارت مشر شیخ ملا هیبت الله اخوندزاده سپارښتنه کړې ده چې نور د بهرنیو شرکتونو ته انتظار نه کوي او تړونونه د لا کورنیو شرکتونو سره وکړي. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وزیر عبداللطیف منصور د جمعې په ورځ د لاړم دوهمه رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي دی د جمهوریت نظام پر مهال د شته اسنادو له مخې پاکستان موافقه ښودلې ده چې د کونړ پر سیند د برېښنا د تولید بندونه جوړ شي او په وینا یې پاکستان هم خپل مطالعات کړي دي او په دې چارې سره ضرر نه کوي. د اوبو انرژي وزیر عبداللطیف منصور زیاتوي چې موږ مسموم یو موږ له څو شرکتونو سره ډیر مخته لاړو خو متاسفانه بعضې شرکتونه راشي خبرې وکړي بیا مثبت یا منفي ځواب نه راکوي که موږ وتوانېدو بل چاته نه ګورو موږ داسې یوه طرحه جوړوو چې څرنګه افغان سرمایه ګزارانو ته دعوت ورکړو چې راشي دلته سرمایه ګزاري وکړي هغوی هم ګټه وکړي او دغه بندونه هم جوړ شي. نوموړی په ډاګه وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې د کونړ د سیند اوبه د افغانانو دي او باید د دوی په ګټه هم استعمال شي او په وینا یې د دغه سیند اوبه هیڅ لوري ته نه بدلیږي یوازې ترې استفاده کیږي او بیرته هم دغه سیند ته بهیږي. د تاریخي روایتونو له مخې د کونړ سیند ته رسا سیند ویل شوی دی خو اوس د کونړ پر سیند شهرت لري. دغه سیند د شرقي هندوکش له بروغیل تنګي او د نورستان له غرونو سرچینه اخلي او بیا د کونړ د نړۍ ولسوالۍ په دو کلام کې د پښتونخوا له چتراله سیند سره یو ځای کیږي. د دغه سیند اوبه بیا د کونړ له نړۍ غازي آباد اسمر او شیګل ولسوالیو تیریږي او بیا د پیجدارې کوچني سیند ورسره یو ځای کیږي. د اوبو د چارو کارپوهانو په وینا د کونړ د سیند اوبو سرعت ډیر او کابو د کال په ټولو موسمونو کې ثابت دی او پرته له دې چې د اوبو پر کمیت او کیفیت څه اغیزه وکړي په هرو لسګونو کیلومترو کې د برېښنا د تولید بندونو د جوړېدو ظرفیت لري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په وینا دمګاړی د هیواد اوبه د شاوخوا 23,000 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري په داسې حال کې چې د افغانستان لږ تر لږه 15,000 میګاواټه او حد اکثر تر 9,000 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري. نو د یادو ظرفیتونو په ګټه اخیستنې سره افغانستان د برېښنا پر صادروونکي هیواد هم بدلیدلی شي. د اوبو چارو کارپوهان وایي چې په هیواد کې د اوبو په مدیریت او مهارتو سره د برېښنا له تولید او سمسورتیا سربیره کارنه او د کبانو د روزنې سکتور هم غوړیږي او همدغه راز صنعتي پارکونو په پراخېدو سره یو زیات شمیر هیوادوالو ته کاري زمینې هم برابریږي. پر کونړ سیند د بندونو د جوړولو موضوع له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه حساسه مسله ګڼل کیږي. د دغه سیند لویه برخه د افغانستان له خاورې سرچینه اخلي او وروسته د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته ننوځي او هلته هم د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره کارول کیږي.